بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او درنښت هیله ده چې ټول روغ جوړ صحتمند او خوشحال اوسئ. د تیرو درسونو په دوام باندې نن موږ په پښتو ادب کې د هندي سبک مخکښان لولو. حمید مومند او کاظم خان شیدا په پښتو ادب کې د هندي سبک سرلاري لیکوال او شاعران دي چې موږ تاسو په تیرو درسونو کې په دې دواړو شاعرانو باندې خبرې کړي. د څېړونکو په وینا چې حمید مومند د دغه سبک استاد او د هندي سبک له لومړنیو لیکوالو څخه دی، یعنې حمید مومند په پښتو ادب کې د هندي سبک بنسټګر شاعر دی. دغه راز کاظم خان شیدا چې د خټکو په کورنۍ پورې تړاو لري، د دې سبک له سرسختو لارویو څخه ګڼل کېږي. کاظم خان شیدا د افضل خان زوی ده او د خوشحال خان کړوسی راځي چې په 1115 کال په کوړه خټکو کې زیږېدلی ده. د کاظم خان کلام له نزاکت، ژوروالي، صنایع، بدایع او لفظي او معنوي محاسنو څخه مالامال ده، یا دغه ادبي ښېګڼې، هنري ښېګڼې د ده په کلام کې شتون لري، او همدغه ښېګڼې دي چې یو کلام ته هنریت او ښکلا وربخي او د شاعرۍ یا د شعریت مقام ته یې رسوي. بل شاعر چې د هغه کامګار خټک د کامګار خټک هم د خټکو د کورنۍ پورې تړاو لري، یعنې د خوشحال خټک په کورنۍ پورې تړاو لري. دغه راز پښتو ادب ته یې دیوان راپاتې ده او وینا یې چې د ټولنیز او اخلاقي ارزښتونه لري، یعنې دغه ټولنیز او اخلاقي ارزښتونه د هندي سبک په ښېګڼو کې رانغاړل سوي دي او موږ تاسو ته رسېدلي دي. دغه راز د کامګار ژبه خوږه او شاعري له احساس څخه ډکه ده، چې بې له احساسه شاعري ته موږ شاعري نسو ویلی، یا هم شعر وي نو په وچه ژبه کې به د الفاظو وړاندې کول وي. بل کاظم ده. کاظم هم د پښتو ژبې دپاره هغه شاعر ده چې یوازې یو شعر یې موږ تاسو ته راپاتې ده، او کاظم خان خټک کاظم په خپل دیوان کې ویلي دي چې بې له مانه یو بل کاظم هم په پښتو ژبه کې شته ده، چې د دغه کاظم له دغه یوه شعر نه دا معلومات کیږي چې دی هم د هندي سبک پیرو شاعر ده. بل لیکوال چې د هغه بیدل ده. بیدل د پښتو ژبې دپاره یوه ډالۍ ده چې د ده هغه اشعار او دیوان کله موندل کیږي، نو مخکې د ده د شعرونو له پیدا کېدو نه د موږ پښتنو څېړونکو سبکپوهانو پښتو کاظم خان شیدا او حمید مومند د پښتو ژبې بیدل بلل، خو کله چې د دغه بیدل شاعري موندل کیږي نو له دې سره د پښتو ژبه په خپله لمن کې خپل ځان ته خپل بیدل لري، چې د ده دغه شعرونه چې دي دا له خیال پالنې، استعارو او ناپایه ساحل سمندر ده. یعنې ساحل او سمندر ادبي ترکیب نه مطلب دا ده چې دی په خپل ځان کې دوغومره پراخ شاعرانه افکار لري یا شاعرانه خیال او تصور لري چې ډیر خوندوره ده، او په راوروسته شاعرانو کې یا له ده نه وړاندې شاعرانو کې بل دغه ډول نه ده پیدا سوی یا به پیدا نسي. بل دغه راز د فصاحت او بلاغت ساری هم نه لري. ژبه یې روانه ده، فصیحه ده، بلیغه معنا مکمله او تکمیلي خبرې کوي، نیمګړتیاوې په خبرو کې نه پاتې کېږي. د بیدل شاعري عشقي او بزمي رنګ لري، معنا عشقي باندې پوهېږئ، بزمي هم د قلم او د خبرې او د حواري له لارې مخته تلل، او بل هم د ده په کلام کې مذهبي، اخلاقي او ټولنیز ارزښتونه دي چې هغه موږ تاسو پکې موندلی شو. د دغو شاعرانو نه وروسته حمید شیدا، علي خان او کامګار خټک په پښتو ادب کې د یو مکتب پیروان دي او په د یو قالب پر ځمکه یې شاعري کړې ده، چې همدغه کسان موږ د پښتو ادب په هندي سبک کې سرلاري یا مخکښان شاعران بللی شو، چې د یو بل د شعر په ژبه باندې کله ناکله لیکوالي هم کړې ده چې موږ تاسو یې دلته بیلګې وړاندې کوو. بیدل وایي خدای رحمت د حسن بند کړ، که بند د میاشت شوه په حاله کې، دا مې زړه په غم تور سکور سو، که دا داغ دی په لاله کې، دا چې شین زړه زما سور دی، ستا د سرو لمبو په نور دی، که شراب دی چې ښکارېږي نن ویشمه په پیاله کې. نو په همدغې ځمکه باندې بیا حمید مومند وایي خط په مخ د صنم راغی، که سپوږمۍ سوه په حاله کې، دا یې غاښ په خوله کې زیب که ژاله سوه
په لاله کې هسې رنګ سحر و جادو کا په نظر د شهلا سترګو نه یې سیال په هند کې سته دی نه ثاني په بنګاله کې په همدې دوه شاعرانو په ځمکه باندې بیا علي خان وایي خط په مخ د صنم راغی که میاست ګیره سوه حاله کې که سنبل دی اوس ټوکېږي په اطرافو د لاله کې شیخ سعدي ویلي حق دی چې ناکس تربیت نه اخلي نیکي ځکه اثر نه کا په ناکس سپیز رزاله کې. نو دلته د دې بیتونو که چېرته موږ او تاسې قافیې ته وګورو او وزن ته یې وګورو او همدا ډول یې ردیف ته وګورو او منځپانګې یا محتوا ته یې وګورو نو په دې درې واړو کې موږ او تاسې ټولنیز عرفاني افکار دغه ډول عشقي افکار دغه ډول ټولنیز افکار دا ټول پکې موندلی سو. هغه د کلام کوم آهنګ چې ده هغه په دې درې واړو کې تقریبا یو شی ده. نو دغه ډول شاعرۍ ته څه ویل کېږي؟ په یوه ځمکه باندې یا په یو وزن او بحر باندې شاعري ویل کېږي چې دا د دغه یو سبک یعنی د هندي سبک پیروانو یا بنسټګرو په پښتو ژبه کې یو د بل ته د یو د بل په ځمکه باندې شاعري کړې. ځمکه معنا همغه وزن قافیه ردیف او د شعر آهنګ چې کوم ده په هغې کې شاعري کولو ته د شعر ځمکه وایي او شاعران اکثره وخت دغه ډول د یو بل په ځمکه باندې شاعري کوي. البته هغه شاعران چې هغوی په فکري ډول او په سبکي ډول سره یو بل ته ورته وي. نو دا و د موږ او تاسې د نن ورځې درس. تر بل درسه ښې چارې الله مو مل شه.